السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو دروخم چې تاسو څنګه کولای شئ چې په خپل موبایل کې مو د انټرنیټ سپیډ زیات کړئ. هو دوستانو اوس مثال کې چیرې تاسو یو ځای یاست چې تاسو په موبایل کې د نیټورک سیګنل 2G راړوي یا 3G راړوي 4G له سر راړوي لانه نو تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته یو سټینګ درښیم که چیرې تاسو دا سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو تاسو په موبایل کې به نیټورک سیګنل سي دا هغه 4G سي. یعنی که تاسو هر ځای ناست یاست مثال هلته 2G کار کوئ 3G کار کوئ نو یو دم به ستاسو د موبایل نیټورک سي د هغه 4G ته واوړي نو ستاسو موبایل کې به د انټرنیټ سپیډ ډېر زیات تیز سي. او د دغه ویډیو په اخر کې زه تاسو ته د دې یو بل ټریک هم درښیم یو ډېر خوندور ټریک هم درښیم نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو د لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده 4G اونلی نیټورک. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي که کوم ایډز راغلی سمپل به دغه ایډز تاسو کلوز کړئ. لاندې ګورل ته لیکلی ده اوپن سیکرټ سیټینګز. په دغه اوپن سیکرټ سیټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اوپن سیکرټ سیټینګز باندې کلیک وکړئ ګوره لاندې به نور په یو اپشن باندې هم تاسو کار نه لرئ. دلته بیخي ډېر اپشنان راځي په دغه یو اپشن باندې به هم تاسو کار نه لرئ. نو په دې کې سمپل دغه سیټ پریپیرډ نیټورک ټایپ په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ نو په دغه LTE UMTS اټو په دغه باندې به تاسو صحیح نشان ولګوئ. په کوم یو ما صحیح نشان لګولی ده تاسو به هم په دغه باندې صحیح نشان ولګوئ. کله چې تاسو په دغه باندې صحیح نشان ولګوئ نو ستاسو په موبایل کې به د 4G اپشن انیبل سي نو بیا به ستاسو په موبایل کې 4G هم کار کوي. ګوره تاسو کتلی سئ فلحال زما په موبایل کې هم د نیټورک سیګنل سي د هغه 4G را روان ده. که چیرې تاسو غواړئ چې ستاسو په موبایل کې د صرف 2G کار وکړي نو یا 3G کار وکړي دغه GSM اونلی ور وښیاست. دغه رقم که چیرې تاسو غواړئ چې ستاسو په موبایل کې د خالي 4G کار وکړي نه د 3G کار کوي نه د 2G خالي 4G دی وي نو دغه LTE اونلی ور وښیاست. کله چې تاسو دغه LTE اونلی ور وښیاست بیا به ستاسو موبایل کې صرف او صرف 4G کار کوي. ګوره د دغه LTE اونلی یوه بله ډېره خوندوره فایده زه درښیم. کله چې تاسو ګوره دلته LTE اونلی ور وښیاست نو بیا به ستاسو موبایل کې ټلیفونان نه راځي. ګوره دا یوه خبره تاسو یاد ساتئ کوم چیرې دلته LTE اونلی سلیکټ کړئ بیا به تاسو ته ټلیفونان نه راځي خالي به انټرنیټ کار کوي. یعنې اوس مثال کې چیرې تاسو یو ګیم کوئ یا بل شی کوئ او تاسو نه غواړئ بل څوک تاسو ته ټلیفون راوکړي خالي د انټرنیټ کار وکړي ستاسو په موبایل کې دغه LTE اونلی ور وښیاست خالي به 4G کار کوي ټلیفونان به نه په راځي. او که تاسو غواړئ چې هم د ټلیفونان په وکړي هم د 4G نو بیا دا LTE UMTS اټو په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ بیا به ستاسو موبایل کې د انټرنیټ سیګنل 4G وي او هم به ټلیفونان کار کوي. نو په دا نور سټینګو باندې کار مه لرئ صرف دغه یو سټینګ یې چینج کړئ خپله به ستاسو په موبایل کې د انټرنیټ سپیډ تیز سي. نو کوم چیرې ویډیو خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.